السلام علیکم. دی ویډیو کې به تاسو ګورئ 10 بهترین حقایق د ضلع مومند یا د مومند ایجنسۍ باره کې. د دې چې کوم قیام دی هغه په 1951 کې شوی او د دې مین لینګویج پښتو ده او هډ کوارټر یعنی کیپټل د دې غلنۍ ده. او د دې چې کوم جیوګرافي یعنی جغرافیایي خطوط دي په هغې کې نارت یعنی شمال طرف ته باجوړ، ساوث یعنی جنوب طرف ته خیبر، ایست یعنی مشرق طرف ته ملکن او چارسده او جنوب مغرب طرف ته پېښور پروت دی. د ضلع مومند 4 مین قومونه دي چې په هغې کې ترکزي، حلیمزي، خویزي او بیزي راځي. دې ډیټیل به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې چې کومه آبادي ده د 2017 د مردم شمارۍ مطابق 4,66,345 تاسو به په سکرین باندې وینئ. د ضلع مومند چې کوم ټوټل ایریا ده هغه 2296 کیلومتر سکویر ده. د ضلع مومند لپاره یو ترقیاتي پراجیکټ مومند ډیم چې د ضلع مومند په تحصیلي پنډیالۍ کې د سوات په سیند انډر کنسټرکشن دی. د دې باقي ډیټیل به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د مومند ډیم افتتاح سابقه وزیر اعظم عمران خان کړې وه. د ضلع مومند ماربل مایننګ یعنی کوم ته چې موږ سنگ مرمر وایو په ټوله دنیا کې ډیر مشهور هم دی او مختلفو ملکونو ته ایکسپورټ کیږي هم او د دې په اکنامیک ریسورسز کې هم ډیر اهم کردار دی. کیډټ کالج مومند چې ضلع مومند لپاره په تعلیمي دنیا کې یو اهم پیشرفت دی. د ضلع مومند چې کوم لیټریسي ریټ یعنی تعلیمي شرح د هغه 30% ده. د ضلع مومند چې کوم قامیزي هلې ځلې وي هغه اوس هم زیاتره جرګه سیستم باندې حل کولی شي.